السلام علیکم قدرمنو لیدونکو تمه ده تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله وئ. هیله ده چې ښه وخت مو تر دې دمګړی پیل کړی وي د ډېرو ملګرو په خوښه په ډېرو ملګرو په غوښتنې سره چې هماغه ګیم چې ما وړاندې پوسټ کړی و او یو تصویر مې د حضرت الله ځاځي شیر کړی و هغه ګیم یې غوښتلو نو هغوی ته به زه دغه ګیم په دغه ویډیو کې ښیم چې هغه ګیم د کومې لارې تاسې کولی شئ دغه ګیم ترلاسه کړئ. نو دغه ګیم ډېر په زړه پورې ګیم ده، ډېر په زړه پورې لکه د وار هېواد ملي سرود هم کې غږول کېږي. تاسو ته به وښیو، موږ همدغه ښیو، ویډیو شروع کوو، ورځو د ویډیو په طرف. یوه یادونه کوو چې که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو تاسو کولی شئ زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. دغه تاسو چې ګورئ لاندې سره لیکل دغه تاسو ګورئ همدغه باندې کلیک وکړئ، زموږ به هره ویډیو تر تاسو رسیږي. او د ځینو ملګرو ته زه په ډاډه سره وایم که چیرې زموږ چینل سبسکرایب کړو نو دوی ته به دغه ویډیو په واتساپ کې هم لیږم او همداشانتې دوی ته کولی شم چې په واتساپ کې واستوم. نو دغه ویډیو به همدغه اوس ګیم طریقه درته ښیو. یادونه کوو چې همدغه سور نښان چې تاسو ګورئ دغه سبسکرایب له هغې وروسته بیا لایک بټن ووهئ. اوس راځو هماغه ګیم له کومه طریقې پیدا کولی شو. اوس راځو تر هر څه دمخه مونږ پلی سټور ته ځو. پلی سټور ته چې څنګه داخل شو دغه ځای سرچ کې به مونږ ولیکو WORLD کرکټ. د پاسه تاسو ګورئ دغه ورلډ کرکټ چیمپینشپ په دغه باندې مونږ کلیک کوو. نو دلته نیټ څه کمزوری دی، دغه دی راواوښتلو. دغه تاسو ګورئ دغه ګیم دی ورلډ کرکټ چیمپینشپ 2 یا WCC2. دغه ګیم له تاسو له ځانه سره انسټال کړئ. قسم دغه ګیم لږ څه دروند ده، تقریبا 315 MB وزن لري. دغه ګیم له تاسو در سره اپډیټ کوي. ما چې اپډیټ کړی ده زه به نږدې لاړ شم. کله مو چې اپډیټ کړو نو له دې ځای څخه به لاړ شئ او هماغه ځای ته چې کوم ځای کې مو ګیم ایښی دی دغه ګیم دا پاسې تاسو ګورئ په کوچ کې دې ته زه داخلېږم. اوس به تاسو He goes for heads, and heads it is. They have a strong batting lineup and want to set the total for the chasers. The fielding team is making its way to the ground and the opening batsmen are marching towards the pitch. The players look confident. We can hope for a cracking match today. دغه سور نښان چې تاسو ګورئ په دغه باندې کلیک وکړئ. علاوه نه وروسته مونږ سره دغه لایک بټن ووهئ. مونږ هره ویډیو به تر تاسو تر هر چا د مخه رسیږي. تر بیا د خدای په امان. بای بای.